अस्सलाम वालेकुम ګران کتونکو زه یم روماخان او پروګرام دی په خیر علي په پروګرام کې یوازې نه یم را سره د ملما اخونزاده نومان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو ښه یې؟ خیریتونه ډیره مننه زمونږ د پروګرام ته دراتلو. څنګه نومان خیر؟ شکر الحمدلله. لایف تی څنګه تیری؟ ډیره زیاته مهرباني او شکر دی وخت تیریږي. دا ولې سي غلي غلي خفه خفه یې نه تا نه لکشان تیریږم مانه ولې یریږي بالکل एकदम د دغه ناس نه ما ویل ما خو که زه دغه متزمانه زیات چپ چپ نه ملما چې کمی غلک په په سړیتوب باندې نو زه لږ په سړیتوب باندې ناست یم. زه خیر ته زموږ مېلمانه ته زموږ کوربی څنګه نومان وخت ساتې څه تېرېږي مصروفیات دې څه دي؟ شکر الحمدلله وخت ښه روان دی او ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو دې پروګرام ته راوغوښتم او بیا په ننني پروګرام کې به مونږ د حایس خبرې کوو، نه پکې د خوراکونو خبرې کوو، نه پکې د چا صفتونه کوو. مونږ به د حایس خبرې کوو. هغه خلک چې کم په مخ باندې تېر سوي وي داغونه وي نو هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ به ډېر ښه څیزونه ولې مونږ راوړو هغه به ورته مونږ وایو نو یقینا چې دا ټول حلقه به پیدا کړي. نو ما ته ته پته ده چې نن سبا جنکې دي ښځې دي چې څومره خلک دي نو هغې فوکس په دې دي که ګورې نو ویښتو باندې په مخونو باندې او څومره چې خیال کوي د هغې باوجود هم هماغه تیرسري دي د خلکو په مخونو باندې دانې دي په ویښتو چې څومره مخکې به هېڅ هم نو خلکو به په هغه کپړو اینځلو چې کوم صابون وي په هغې باندې به ویښته اینځل خو ټیک به اوس چې څومره د هغې خیال کوي دومره ویښته خرابېږي مخ خرابېږي نو چې دا ولې بالکل اصل کې چې کوم دی بله وجه دا ده چې مونږ د عام تیل چې کوم دی هغه پرېښي دي او زیاتره چې کوم دی نو موږ مختلف څیزونه موږ ووایو چې خشته شي هغه ووتل شروع شي. د هغې دپاره چې کوم دی بیا به بازار کې ګورو رنګ رنګ شیمپان ګورو سهار یې په یو باندې وینځو ماښام یې په بل باندې وینځو په دغه وجه باندې خرابېږي. بل طرف ته زمونږ نن سبا تاسو جنکو خبره وکړه چې جنکۍ غواړي چې زموږ مخ صفا شي خو نه د جنکو نه زیات نن سبا هلکان غواړي چې زمونږ مخونه دې صفا وي په دغه باندې داغ نه وي او نن سبا ګرمي ده هر چا په مخ باندې دانې راوتې دي. د هغې غټه وجه هم دا ده چې زیاتره مونږ کریم استعمال کوو خو د هغې په استعمال باندې مونږ نه پوهېږو. بیا مونږ به ورته یو ښه مشوره ورکړو تاسو کوم کریم استعمال کوئ نه هغه به ورته بیا تاسو وایئ چې کوم کریم استعمال کوو. بهرحال د هغې ما سره خو فلحال چې کوم دي نو دا لکه د دې ما تعریف واورېدو او ریزلټ یې ښه ښکلی دی. دا بیلاډونا کریم چې کوم دی نو دا ډېر ښکلی دي. ها په دې کې سره شیمپو هم شته فیس واش هم شته په دې کې ډېر هر څه دي خو لکه ما یې تعریف ډېر اورېدلی دی چې را دا ښه دي او زه خپل هم کوشش کوم چې هم ریګولر هم دا یوز کړم ځکه چې مونږ خو ته پته ده هر وخت یې ویښته سټریټ کولو باندې داسې کړي چې سوځمولې مو بالکل نو په دې کې چې مونږ سره څومره چې دا پروډکټ دی نو دا ډېر ښه دي او زمونږ چې څومره جنکې دي ښځې دي د هغوی په مخونو داغ دبې او دا مسلې مسایل دي نو دا بیلاډونا دې کې کریم هم شته دی دې کې فیس واش هم شته دی دې کې د ویښتو دپاره ها دې کې داسې ګوره مونږ خو په مخونو باندې هر څه استعمال کوو مونږ خو وایو بس مخ خو بیا مونږ ته څه فایده نه راکړي. غټه مسله زمونږ د معدې وي زمونږ اندروني چې کومې مسلې مسایل وي د هغې وي نو په دې کې مونږ سره د خوراک دپاره هم داسې دوایي شته چې هغه مونږ اوس کو څنګه چې دا سیرم شانتې دي دا مونږ په مخ لګولی هم شو لکه دې کې داسې دي چې مونږ اسکلی هم شو نو لکه زموږ دننه جسم چې کوم دی هغه هم ټیک وي نو زه زموږ چې څومره هم کتونکي دي هغې ته به زه دغه وایم چې دا تاسو دې کې دا سیرم چې دي دا هم استعمال کړئ په دې کې کریمونه چې دي هم استعمال کړي نو امید دی چې د هغوی مخونه تیرسري او داغ دبې به ښه شي. تر تم څه استعمالوې که نه ستا مخ زما مخ نه صفا دی ډېر چې کوم دی نو ما نه زیاتره خلک دا تپوس کوي هم چاته نه وایي خلک څنګه وایي دا حایس راز به چاته نه وایي نن چې کوم دی نو ګیر یو نو زه چې کوم دی د فیس واش استعمالوم او ورسره کریم هم استعمالوم نایټ ټایم کې نو زما مخ چې کوم دی تاسو کتلی شئ چې ګرمي ده د خلکو مخ باندې تیرسري وي دانې وغیره هغه په ګرمۍ کې نه راوځي په یخنۍ کې بس څنګه وایي د شیطان غوږونه دي کاڼه هغې غټه وجه هم دا ده چې زه د یو څیز انتخاب کوم او هغه چې کوم دی نو دا بیلاډونا هغه استعمالوم نو زیاتره د دې رزلټ ډېر زیات زبردست دی. مونږ تلو چترال ته په چترال کې ما نه دا څیزونه پاتې شو دلته هلته لاړم نو بس هلته بیا مې نه چترال کې نو بیا ورپسې ګرځېدم او ډېر سینه مینه مې راواغېستل خو مزه ونه کړه نو بیا زما سکین داسې شو چې بیا به مې پروګرام کولو نو
پروګرام ته مې کتل خفه کېدم هغې غټه وجه دا چې ما نه فیس واش پاتې شو کریم رانه پاتې شو بیا چې کوم دی زما د لګولو طریقه هم جدا دی د شپې چې کوم دی ته کله سملم نو په دې فیس واش باندې زه مخ وینځم 2-3 پیرې وینځم او تقریبا چې 20 سکند زه خپل مخ په عذابوم او هغې باندې چې کله زه په دې باندې مخ وینځم د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه وچ کم صحیح طریقې سره او زه پې بیا دغه کریم ومږم نو تاسو بیا کتلی شئ زموږ سکن چې کوم دی نو هغه په ګرمۍ کې هم ډېر زیات ښه وي یا سپینې یا نه خو بهرحال دغسې وي خو دا وي چې په مخ باندې دانې نه راځي تیرسري نه راځي او نور ته هم چې زه زیات تر وګرځم نو په منډه منډه راشم یو 2-3 سکنډه لږ شانتې پکې ته وغیره ته کښېنم هغې نه پس بیا زه په فیس واش باندې مخ وینځم نو دې سره بیا زموږ نه بل مسټیک دغه کېږي چې موږ نور ته وګرځو او بیا راشو بس موږ اړه مخ ونه وینځو بیا وایي موږ ګرمۍ خراب کړو نور خراب کړو نو نور او ګرمي به خرابوي نه زما خپله داسې زه اکثر زما میک اپ لګېدلی وي او به زه ایسته لاړه شم سملم نو زما په مخ هم دانې کافي راهیږي او دا داغونه هغه وجه دا چې لکه به زه وینځم نه خو خیر هغه ستاسو کار به زه وکړم چې بهر ګرځم خولې وي په مخ باندې راشي د هغې هغه په مخ باندې وچ شي نو بیا چې ته فیس واش وروسته استعمالوه که نه بیا پې داسې کار نه کوي بله مسټیک موږ نه دغه کېږي چې موږ د شپې کریم ومږو سم ډېر یې ومږو بیا وایي موږ له خو کریم چې کوم دی نو په مخ باندې تیرسري راوستو تیرسري نه وي هغه کریم چې د تیرسري په شکل کې راوځي د هغې غټه وجه دا ده چې ته ګوره چې کله کریم ومږې نو ته کوشش دغه وکړې چې سهار مخکې چې ته هغه صحیح طریقې سره وینځې چې تا چې کوم کریم مږلی چې هغه ستا سکن نه لاړ شي او چې هغه ستا سکن کې پاتې شي نو هغه بیا د تیرسري په شکل کې راوځي موږ وایي تیرسري را باندې راغله تیرسري نه وي هغه کریم چې کوم دی نو بیا په دغه شکل کې راوځي تیرسري شکل کې راوځي چې لکه موږ کله مخ وینځو موږ له پکار دي چې لکه لږ ساعت خو ښکلې مخ وینځو هغه تادي نه کوي اکثر موږ بس زردستي کوو اوبه ور واچو نو داسې نه لکه دی وایي چې خو ښکلې ښه صفا مخ وینځئ ستاسو د مخ ریزلټ به چې دی نو خو ښکلې وي هر وخت لکه موږ به دا نه وایو چې د پران کریم ښکلي نه و موږ به په کریمو باندې الزام نه راولو نو دا وګوره چې دی د خپل ځان خیال ساتي نو تاسو وګورئ چې د هغه مخ ماشاءالله څومره ښکلې صفا دی هغه د خپل مخ خیال ساتي او هغه طریقې سره هغه کریم استعمالوي کومه طریقه چې پکار وي څوک چې غواړي چې یاره ما بیلډونا مو مږل او کار یې ونه کړو نو زه خو هغه نه منم ځکه چې زه په خپل استعمالوم ډېر ښه ریزلټ ماته راکوي او موږ چاته نه وایو او نن پروګرام کې چې کوم تاسو ته چې مشوره به ورکوو خلکو لا ورته به وایو نو بیا خو اسانه طریقې ده چې تاسو ځان له سره فیس واش او کریم واخلئ هغه استعمال کوم په دغه طریقه باندې خو دې کې د ویښتو لپاره معدې مسله وي نو د معدې لپاره هم کومه دوی ده هغه تاسو په مړه باندې په نخره باندې تاسو استعمالول شي د دې د معدې سحر پاسې کنه نو د دې نه چې دینو 2-3 کترې په وبو کې اسیم چې موږ سحر پاسو اکثر تګی شوی یو کنه او به موږ سکو نو هغه چې د دې نه 2-3 کترې په دې کې واچي هغه وس کې په نخره باندې د سې دانورم دي او دې نه په مخ هم لګولې شو اگر موږ غواړو دې نه په مخ هم لګولې شو نو بس زم ټرای کوم او تاسو چې کم دینو بیلډونا رو غواړي او ټرای کې نو امید دي چې مخ په مصفا ستري مخکې چې کله مونږ د بیلډونا نه استعمالوله نم یو سکولو نم پیژندله نو هغه وخت کې به زموږ په مخ باندې تیرسري داغونه راتلل د هغې دپاره به مونږ کورنۍ ټوټکه استعمالوله هغې دپاره دغه چې مونږ به الویرا راواغېسته په مخ باندې مو مږله چې زموږ د مخ نه تیرسري لاړ شي دغه لاړ شي بیا ماله یو ملګري مشوره راکړه چې یاره د ډاکټر صاحب حیدر علي مومند صاحب چې کومه دغه فارموله ده دغه تاسو استعمال کړئ دا ډېره زیاته ښه ده موږ په یقین نه کولو خو چې کله ما استعمال کړم وایي چې بالکل ایون نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ګرمۍ کې خلک د سکن نه فریادونه کوي او زما مخ ټیک وي نو زه خوشحالېږم په بهرحال کوم ملګري چې کوم دی هغې غواړي دا چې زما ویښته دې ټیک شي نو شیمپو د دې چې کوم دی هغه ډېر زیات زبردست دی شیمپو دا سر وینځئ نو ستاسو ویښتو نه خشکي هم ختموي او بیا ستاسو ویښته چې کوم طرف ته اړه لکه زما ویښته ګلګوچې چې کوم طرف ته په دې باندې وینځم نو بیا زه خوشحاله یم ویښته ورسره نرم وي ځکه چې د زیاتره د خلکو ویښته ګلګوچې وي موږ بیا څنګه وایو چې ویښتو کې ته یو 2-3 ګومځې ماتې کړه یو بل پسې شان دي که چې په دې باندې وینځو نو ویښته ورسره ډېر زیات نرم هم شي او اوار هم شي او بله خبره ده چې نن سبا خلک د خشکۍ نه فریادونه کوي سر کې مې خشکي ده خشکي ده نه ختمېږي نو ګوره زموږ دغه ټولو خلکو ته دغه مشوره ده تاسو دغه
شیمپو استعمال کړئ نو ستاسو ویښتو وتېدل دا به هم ختم شي او یو به ستاسو ویښته لکه د روماخان په شانتې مزیدار وي پخپله ورسره وي که نه رنګ دې ورکړی دی نه زما خو خیر تا ته پته مونږ خو ځان له اول زما ویښته ډېر خو بس هغه ما تاسو ته ووایي که نه هغه ډېر سټریټ کولو باندې بس لاړل غرق مو کړل ښه ته هم سټریټ ورکوې لکه په مخه مونږ هسې بس سهار هم سټریټ کوو ماښام هم سټریټ کوو نو په هغې باندې بلکل مونږ وسوځول خو زه هم چې دی نو بس دې نه بعد سټارټ کوم دا دې کې چې کوم شیمپو دی هغه سټارټ کوم دا نه بعد چې کوم هغه سیرم دی هغه هم سټارټ کوم بس امید دی چې زما ویښته به ښه شي بس ویښته به ښکلي شي ته موږ ډرامو کې سیکول راسیکولی شي دا ولې حتی ډرامې هم کې لکه ورته نن ډرامې والے جنې سره ناست یم ها بالکل زه چې ایکټینګ ور ډېر زیات ګران کار دی لږ شانتي به د ښایست نه روز لږ ایکټینګ طرف ته لاړ شو تاسو نه ایکټینګ زده کوو او تاسو ډېر زیات ښکلی ایکټینګ کوئ چې په ژړا شي نه هلکه له ژړا ورولئ ماشوم به جنې ژاړي نو کار خو خیر یو مثلا زمونږ اکثر زمونږ ډرامه څوک وګوري چا چې خوښه نه شي بس هغې وایي دا داسې دونه خبرو کې خو دا ایکټینګ مونږ چې په هغه ډرامه جوړو په هغې څومره ورځې لګي څومره مونږ پرې ستړي شو څه ځای نه داسې چې ګرمي پکې ډېرې څه ځای نه داسې چې یخني پکې ډېرې نو په هغې کې مونږ ډېر زیات ستړي شو نو ایکټینګ هم څه آسان کار نه ډبل سکرپټ فیل ګران دی ډېر ظاهره حالکې عام خبرې به اوس چې مونږ څنګه لګیا یو خو هغه چې درته بل وایي چې نه دا داسې نه دا داسې ووایه نو هغه به دومره ګران شي چې هغه به بس په ژبه هغه لفظ راتلل ډېر ګران شي نو خیر بس خلک څه وایي چې کار یو کار هم آسان نه دی د بل د جیبه پیسې وباسل ډېر زیات ګران کار دی په انور باندې تو ګرځې کو نه ګرځې ځان خیال ساتې کو نه ساتې همداسې ښکاري داسې چې خپلې ښکارې ما نه هو نو ظاهره د کار داسې کله کله خو زه ته څه یم چې دومره ستړي یو په انور باندې مونږ کار کړي ستړي داسې یو چې بس چې کور ته راشم بس هسته کېدم هغه میک اپ هغسې لګېدلي وسته بس وایم چې چېرته سر ولګول ستړي شي او یخنیانو کې هم دغه حالي چې لیټ ټایم شي نو بس یخني کې ولې چې زموږ هره ډرامه یا داسې ریکارډینګ خو کمرو کې نه وي دننه نه وي بهر وي نو بهر خو چې بیا د یخني کېږي نو داسې یو لاسونه خپې مو رپېږي نو په یخنۍ کې د یخنۍ حساب سره داسې شو چې تباه شو او په ګرمۍ کې د ګرمۍ حساب سره ستړی ستومانه چې د کار راځم نو تا یادوم چې په لار راځم نو بالکل کار ګران وي هر کار چې کوم انسان کوي په هغې باندې هغه ته پیسې میلاویږي نو هغه ته پې ستړیوالی میلاویږي بهرحال کم خلک چې قدرمنو کتونکو په دغه ګرمۍ کې بهر وځئ نو تاسو دغه راکوټ شان کوشش کوئ کم خلک چې لکه زموږ په شان کریمان مږي زما په شان نه د بل چا په شان چې کوم کریمان مږي نو هغوی ته دا خواسته چې تاسو کله په ګرمۍ کې ځئ نو تاسو ته خیال کېږي خلک په اوږه باندې یو سپین شان سپوټي ورته موږ وایو سپوټي چې تاسو کوشش کوئ چې هغه لږ شان تلونکي او په دې سر باندې واچوئ د انوار نه ځان بچ کړئ نو هغه به زیاتر بهتر ځکه چې کریمان کم خلک په مخ باندې مږي نو هغه بیا چې تاسو لږ 2 غنټې یا 1 غنټه یا ټوله ورځ تاسو انوار ته وګرځئ نو ستاسو د مخ چې کوم حالات دي هغه تاسو له انوار په مکمله توګه باندې بدل کړي وي کوشش دغه کوئ چې تاسو د انوار نه ځان ساتئ ستاسو سکین به ډېر زیات ښکلی وي مزیدار وي او کم خلک چې انوار ته وګرځي هغوی ته دغه خواست دی چې زر تر زره واپس راشي خپل کور ته او په بیلاډونا فیس واش باندې مخ وینځي نو هغه به ډېر زیات ښه وي ځکه چې په کم مخ نه چې تاسو کمې خولې راوتې وي کم هغه انور چې ګډوډ کړي بیتولي کړي وي نو هغه ستاسو دغه یو لار چې تاسو به دغه بیلاډونا چې کوم فیس واش دغه به تاسو استعمالوئ دغه سره به تاسو کلیر یې بهرهر د کومو خلکو چې په مخ باندې دغه تیرسري وي نو دغه فیس واش دومره پورې زور لري چې ستاسو د مخ دغه تیرسري هم ختمولی شي خو تاسو په کوشش دغه کوئ زیاتره چې کوم خلک وي روما هغه دغه فیس واش راواخلي بس داسې ومږي ولا مګلې نه چې بس در مخ نو فیس واش دا یو دی چې دا کریم چې کوم دی نو دا چې چا ډېر مخ باندې دانی وي دا د بدې باندې هغه کړیم دي نو چې دا د دانو دپاره یوز کړي نو مخ بالکل صفا سوتره شي هغه دانې چې څومره وي هغه بالکل مخ نه غیب شي او مخ ورسره ټیک شي نو دا دې هم یوز کوي په دې کې موږ سره څه پروډکټ داسې دي چې هغه نشته دی را سره خو تاسو چې کم میډیکل سټور ته یا کم داسې کاسمیټیک دکان ته ورشئ او هغونه وغواړئ بیلاډونا نو انشاءالله تاسو ته ملاویږي ځکه چې دا هر ځای کې ملاویږي بالکل بالکل د خیبر پښتونخوا نه بالکل هر ځای کې دا ملاویږي او هر کاسمیټیک والا سره وي تاسو ورتلی شئ ځان له ترې غشتی شئ بله خبرداره چې تیاتره مونږ د په مخ باندې دانې راشي مونږ یې په اوړي کې علاج شروع کوم وایي چې مخ نه زموږ دا دانې ختمې شي نه دانې ختمې شو خو داغونه پاتې شي دغه داغونو دپاره چې کوم دي تاسو سره څه موجود دي
هغه خو دې ویل ښه د دغه مګولو طریقه تاسو له درځي او ما ویل او څه کریم چې کوم دي نو هغه موږ سره په دې پروګرام کې ولې چې هغه ډیر زیات شارټ وي چې کمپنی کې چې کوم دي نو ډاکټر صاحب ته چوي نو هغه وایي چې شارټ دي ولې چې د دې استعمال ډیر زیات دی ډیر خلک یې خوښي او چې څومره چا مغستې دي نو هغوی خوښ کړي دي نو دې ټایم کې ما سره هغه نشته دی خو بهرحال تاسو ته به میلاوي کې په هر ځای هر میډیکل سټور هر چې کاسمیټیک دکان دی نو اسانه سره میلاويږي د کې د اختو د پاره د کې مطلب د مخ د پاره ډیر څه دي چې تاسو ته په اسانه سره میلاويږي هغه د روما دکان کې شارټ شوی دی صحیح بالکل موږ سره دې ټایم کې نشته دی خو ان شاء الله چې دې ته به میلاويږي چې کله دې زیاتره خلک غواړي دا چې موږ د زر سپین شو هغه نقصان وي دلته کې هلکه بلیچ راواخلو زر په مخ باندې ومږي او بس هغه سره ټیم سره هغه پروګرام لپاره خپل شي هغه لپاره هغه تر اوسه بیا ډیر غټ نقصان وي خلک روزانه سکرب مګي دا غي مخ چې کوم دین ولې زیاتر بیتولي کړي وي خراب کړي وي بیا خپل مخ ته خپوي او نه چې د پروګرام لته شي په مارک سره په لګولي خلکو ته مخ کولوګه مخ نه کولاوي دی یار نو بس هغه دغه وی چې دی ګډ وډ شي نه مګي نو تاسو وګوره چې یو سیستم استعمالوي او تاسو له ریزلټ لیکشن هم درکې تاسو هغه باندې خوشاله یې او جن تاسو یو سیس درې ورځې استعمال کړه په بل ورځ بل شي راغشتي وي هغه تاسو باندې مګي نه مخابه مخرابي اثر کې زمونږ چې پکېږي نه هلکه زمونږ د خزي چې دی مونږ وایي چې یاره بس زر زمونږ مخونه صفا شو زر دې دا داغونه ملاړ شي خو خیر دا چې دی نو دا فیس واش چې کوم دی نو دا تا ته په 8 غنټې کې تا ته پته لګي چې یار زما مخ څومره نرم دی څومره لکه صفا دی نو د دې خو خیر ګارنټي سره ویل کېږي چې دا صفا مخ باندې ډېر زر اثر کوي اسانه طریقه دا چې کم خلک غواړي چې ما په مخ باندې فیس واش اثر وکړو نو هغه اسانه طریقه دا چې ته په مخ باندې لاس تاسو مخ فلک شانتي چینجینګ پکې راشي د نزل نه پس نو تاسو ته دغه پته لګی دی چې را فیس واش د ما مخ کې لک شانتي بدلون راوسته کنه تاسو مخ مغسی تاسو ویم دی او په ګرمه کې بیا هم تم دغه خولي روزي غوړوي نو دینه معلومیږي دا چې د فیس واش هغه پاور نشته خو بهر حال دی چې کوم دی کم وړي دانې دي هغه د سکن د کې د سپینوالي لپاره چې کوم دغه ورچول شي دي یا تر د خلکو مخ چې کوم دی تور وی لک شانتي او چې د تر وین د لک شانتي را ځانو خو انسان دا ګوره ډیر ریګولر دا یوز کې د تاسو نه پته ده او د په مخ اثر هم کړی د تدام په دې نری دانی دی او مخ ډیر صفا کوي نو د مخ ته ګوره چې څومره اثر یې کړی دی او صفا شوی دی زه ګوره زه جنې زما دون مخ نه دی صفا او د تمه کته زما ډکه چې ګوره د مخ صفا دی دا زه یقیني وایم چې ما سره پروت دا استعمالو په خالم کې ځان له پیسو باندې اخلم او پیسو باندې راخلم هغه هغه باندې مخ وینځم او په پنځل سره ځکه ختموم چې د په ودرېټې مو مخین زما په ګرمه کې بیا په جیمه کې بیا کم استعمالو خدا مخ ته پر ډېر زیات خوي ځکه چې یو بس تیر سره ناراضي بل خبردار ستا په مخ باندې بدانی ناراضي او چې کوم کلم دا ناراشي تا ته پته لګي چې یاره ما په سواش کم کړی دی بل ما ته دا خبره خو لګي چې ګوره مو مخ باندې هورس لګو خو لکه خوراک د سیسنی نو د کې دی د خوراک د پارم ډاکټر صاحب د سي فارمولا د تیار کړی دا چې هغه استعمال سکلی هم شو نو زموږ اندرونی چې کوم مسلې مسائل وي نو هغه هم ختم شي مطلب دا چې دا زموږ چې مخ باندې استعمالو هغه ډیر زر اثر کوي کنه ځکه چې دنه د انسان د معدې سم مسلې هغه هم ټیک شي بهر چې دا کریم لګو فیس واش یوز کو هغه هم نو هغه سره زموږ زر مطلب مخ په صفا کیږي نو کوشش کوئ چې دا سیرم هم تاسو استعمال کړئ او ورسره چې دینو فیس واش او کریم هم تاسو استعمال کړئ نو ډیر زر با اثر کوي د دې یو بل دوايي دا د بیلاډونا والا کوم ډاکټر صاحب چې کوم دوايي جوړ کړی دا د معدې لپاره د کوم خلکو چې معده سخت وي خراب وي مختلف علاجونه ولګړي وي معده نه ټیک کیږي نو دغه دوايي چې ته دوه سره واچې نو سحر دی واچولا په نخره باندې یا په مړه باندې څنګه تاسو استعمالوي نو ماسختن ما هم ور وتا ته ریزلټ درکړي د ستا معده بو سره بالکل چې سخت وي نو سره به نرم شي کو نرم وي سره به نارمل شي وي دا ډېر زیات خطر وي دا بل خبره ده چې خواګه ماشومان هم پولی شي ماشومان له مرکول شي نو معده کې دغه زیات تر کار کوي نو هغه دي ځان لغشتي شي زیاتره د باباګانو د پاره چې موږ دغه معدو کې مسلې وي کله سخت کله خراب او چې معده د انسان خراب شي نو اول نه سر به کوم د ستاپ وختو باندې کې انسان چې کله بیمار وي هغه د وختونو پته لګي چې هغه ګډ وډ وي ولکان دغه کنه اول نه
اثر چې کوم هغه د انسان د ویښتو باندې بیا هغه مخ نه وینځلې ځکه چې انسان بیمار دی هغه په نور دنیا باندې څه کوي ویښتې دي بس هغه صرف سر لګوي سر لګوي آرام او معده د انسان لپاره ډېر ضروري شي ځکه چې بیا تاسو خوړی نشي خیرات له لاړې خو مزدار غوښې مخې هر څه پکې او ته خوړی نشي بیا وسه نو ګوره ته پردو خیراتون لځې غوښې خورې مطلب د دې دا دی چې ګوره چې خیرات میرات لځې د هغې نه مخکې خپل علاج کوئ چې معده مو ټیک وي نو بیا ځای نو زه چې څوک هم وایي چې پلانکې خو راغلو هسې بې سلاډ شو څه ونه خورې نو فایده نشته دی بالکل زیاتره خلک سیند ته لاړ شي په دې ګرمۍ کې نو ګرمۍ کې چې کله دغه اوبو ته دې وردانګي او یخ اوبه وي سیندونو کې خو به یخې وي څوک کله د سوات راغلي څه دغه نه راغلي کابل راغلی وي دغه سیند کې دې ولامبي نو هغه لکه شانتي یخنو شي نو هغه د انور ته سم وي انور ولا ډېر زیاته مزه ورکوي چې انور ته دې کیني او د انور پې تیر شي او مازدیګر شي او چې کله ماخوتن شي نو دې خپل مخ حالات ته ګوري نو تک تور روتې وي چې کله تک تور روتې وي نو هغې دپاره او بیا دې څه کوي دې به فیس واش یا کریم استعمال نو چې کله فیس واش او ته کریم استعمالوې مونږ به له مخکې لوی رامږله مونږ به نور څیزونه نه استعمالو ما بایکاټ کړو کریمونو نه ځکه چې ومې مګل مخ پیرال تک سور کو نو خلکو به راته د دوکانونو هم کتل د بازاره به هم کتل او ما به مې چې یاره ما کې څه مسله ده څه مسله چې شیشه کې به مخ به مې تک سور کور به ټیک وم چې بهر به ووتې د مخ به مې سور شو یا به چا څه خبره وکړه څنګه چې تا ما ته ویارېدې که نه به ویارولم نو دغه ټایم به د ما تک سور شو مخه یو ورځ راته په ګاډي کې یو ترور رامخکې دی چې بچي ستا دا مخ ولې سور دی که نه ما ورته یې به بوزو د ګډ غوښه خورم بس خلکو په خندا دي که نه نو خالن کې ډېر زیات تر پریشانه کړم او پرېښودوی مې هم نه شو ځکه چې ته کریم مږې یو هفته ته ومږل دوباره به ستا په مخ باندې اثر کوي هغه بیا ترسري شکل کې همغه کریم ووځي مونږ خو بیا مخ هغه سینځلي هم نه شو چې څنګه پکار دی چې مونږ ترې خپل دغه کریم چې کوم دی دغه لرې کړو هغې د دې هم څه خپل ټیم مونږ یې سهار ومږو د شپې ومږو سوري او سهار یې کریم کې لاړ نه شي نو بیا به تاله نقصان درکړي د هغې دپاره چې کوم ته کوم کریم مږې ته بیلاډونا مږې د هغې دپاره به ته د بیلاډونا فیس واش استعمالوې ځکه چې هغه بس پتا باندې اثر کوي نور څیزونه کو تو سره استعمالوي صابون وغیره هغه تا لا غسی رزلټ نه درکې څنګه چې دله دا درکوي نو زیاتره ټول له پکار دي چې مونږ د خپل ځان خیال وساتو ځکه چې هر انسان غواړي دا چې ځان له ښکلې جامې واخلو موضوع پکې ښکلې ښکاري او چې ته ښکلې نه نو بیا مختې ډېر سري دانې اخترې ګډوډ کا سوټ ته ګران هم واچي ښکلې هم واچي ښکلې به پکې نه اول خو به تا هلکه دغه ته ګوري که نه مخ ته ګوري بیا به د ویښتو ته ګوري بیا به د خپې چې څنګه چل دی سی صاف دی نو د هغې نه پس به بیا تا سره دوه درې خبرې کوي او یو جینۍ ووایي هغې به چې کم دی نو لګاو ډېر کریمونه لګول دا مخ یې سم ښکلی شوی و دا خپې لاسونه یې خلک ورته خیران وو نو یو ښځې ورته چې یوه چې ته چې کوم دی نو دا مخ دې داسې ښکلی شوی څه لګې وایي چې نه زه څه نه لګوم دا چې زه 15 وخته مونځ کوم نو هغې ورته وایي چې زه به چې بیا ورسره تهجد ولم پاسه لاسونه خو او نن سبا ښځه به چاته وایم نه چې زه څه لګوم خو بار به خال مونږ ته بیا هم بار بار وایي چې بیلاډونا چې کوم دی نو دا ډېر ښکلی فارموله ده دا استعمال کړئ داسې ده که نه بالکل تاسو نایټ کې څنګه کریم مږئ چې موږ تاسو نه طریقې زده کړو چې ښکلی شي ما هم چې دی نو دی نه بعد انشاءالله زه هم دا ما ټرای کوم به او لګوم به زما خپله ویښته زه چې ما ولیدل او ستاسو نه مې هم دا دی واورېدو کافي تعریف ما واورېدو نو دی نه بعد به زما استعمال کوم بیلاډونا چې کوم دی نو کریم وغیرہ کله کله سوچ کوم مونږ هلکان چې ګنجي شو نو دا خیر دی چې کله د ښځو ویښتې وځي نو دا نن سبا خو دومره دغه راغلي خلکو څومره ویګ لګولي دي جینکو هم ویګ شروع کړی دي نن سبا هم جینکې ګنجي ورته مسلو نه خبر هڅه بیا موږ په دې ډېر سټیټ کول او په دې ډېر هر څه کول چې کم دی هم جینکې ډېر سړی او بیا هم خدي خو جینکې چې کم دی زیات تر چې ګوري بس ویګونه به لګولي چې ګوري ویګ به لګولي دا ډېر زیات غټه مسله اکثر دی ودونه کې جینکې ګډېږي کنه एकदम ته ویګ لړا شو نو خیر نن سبا خو هغه سی ویګ نه هغه ویګ نه دي چې تر واخلو بس په سر دی کې مطلب هغه کلک کړی خو خپل خو بهرحال زم چې د ویګونو نه بخلاص شي او د هغه بل سره لګی نه هم په سر یو بوج دی چرته خپل ویښته او چرته بیا چې نورو لګي نو دا بیلاډونا شیمپو چې کم دی دا دی چې کوم دی ټرای کې یو خو خشکي چې کوم دی نو فورن خشکي لري کوي او بل ویښته ورسره وده هم کوي غټېږي هم نو دا دی په ویښتو ټرای کې بالکل ویښته چې کوم دی د انسان ښایست دی او خلک چې شیشې ته ودرېږي نو ویښتو که ښځه ده او که سړی دی خو چې لکه ویښته دي ښکلي نو د هغوی د مخ هغه لوک به برابري او چې نه ویښته یې نه وي نو
بس بیا شي ور انسان چې کله سر کټا کیند د غوګونو په کې داسې پیکې ښکاري نو ویښته کې انسان ښکلی ښکاري خلک وایي ګوره که نه څومره ښکلي ویښتې دي څومره ښکلي اړولې دي هلکه دې سر کې خو به د لږه ګومن زوالې وه که نه څومره ګډ لاړ شه سر وینځاده وکړه واغه وکړه نو چې کله انسان په موټرسایکل باندې وګرځي دې ښار کې او بیا خپلو ویښتو ته وګوري نو خفه شي نو د ویښتو خیال ساتل پکار دی موږ یې په معمولي مسلو باندې خراب کړو کله څوک وله سټریټ ورکوي څوک وله څه ورکوي څوک وله څه ورکوي دا په پلان کې چا سوی چې په دې باندې همداسې ده چې چا سوی چې په دې باندې ویښته ښکلي ښکاري بس مونږ لګیا شو فورا نغار سره راوړو لګیا شو څوک لاندې ماتې کېده کې کور کې ټوټکې جوړېږي که نه نو دغه مختلف طریقې یې اپلای کوي او بیا چې کوم دی اخر کې مونږ انجان شو نو بیا سي بیا ورپسې ستنې راغوښتې وي ډاکټرانو په دې سر کې وله ورښکته کړي یو ځل مې کتل یو کس ګنجي و چې څنګه ولې سر کې ستن وواله ما یې به د دماغ کار پرېښود ځکه چې غټه ستن وه معده یې څه دپاره ولوي د ده وی چې زما په سر باندې ویښته روخېږي بیا چې ته د ویښتو علاج کوې په هغې باندې زرګو لکو روپۍ لګي نو ویښته خو ډېر قیمتي شیز دی یو ویښته حالان کې ښځې ورته په ژړا شي دا سر چې کله دی ګومندوي داسې که نه وګورې ګومنده کې یو دومره ویښته وي ودي ورته په ژړا شي مخکې به د خلکو ویښته ښکلي وو خو نن سبا چې څوک ګورې نو بس د هغې نه هغوی چې دی پریشانه دي ژاړي چې زموږ ویښتو ځي زموږ ویښتې خراب شو زموږ ویښته داسې شو زموږ ویښته داسې زه په خپله ویښتو ته ډېره ښه یم مخکې مې ویښته صحیح وو چې دا ډېر هر څه مې پرې ولګول مطلب ته پرې خرچې کوې که نه خرچې پرې کوو بیا هم خرابېږي او بشته خرچو کې سړی خراب شي نو بیا خلک وایي خرچو خراب کړو بالکل همداسې دی وګوره دا خبره ټیک ده انسان خرچې خراب کړي لکه ته اوس چې مخ له ګوتې نوړې مخ تا ته خو څه وایي نه خو د مچو ګبین دی چې تا ګوتې ور مچی به درپسې راځي ویښتو له ته ګوتې وروړې کله پې څه مږې کله پې څه مږې بس هغه خو کمزوري شي کمزوري شو د دې ویښه روزنه خامخا به بیا خرابېږي نو دغه وایو نو د انسان چې کوم دی د خپل ځان خیال ساتل پکار دي او هر انسان چې کله د خپل ځان خیال ساتي دی به ښکلی ښکاري مزېدار به ښکاري او هر انسان دا غواړي چې زه ښکلی ښکاره شم خو بیا په مخ باندې شه چې دانه روخېږي لږ شانتې راکور شي نو بیا ورته خلک خفه کېږي چې دا ولې زه ولې داسې یم پلان خلک بل ته وګوري که نه د هغه رنګ ټیک وي یاره دنه خو زه بل ځلې چې کوم دی نو ښکلی ښکارېدم دا دې خو سپین شوی دی نو فرق راځي که نه او چې کله مونږ د ښه څیز انتخاب نه کوو نو بیا حالات زموږ خراب وي تاسو چې کوم دی مونږ په مختلفو ډرامو کې وینو نو تاسو چې د سندرې شوق کړی دی یا مونږ زیاتره اورېدلي وي لیدلې مې وي تاسو یو سندرې سره خوله خوځول او که ستاسو اواز پته راته دا نه لګېده نه بالکل هغه زما اواز خو هغه هم داسې نه وه زه پسې کار پسې تلم سټوډیو ته هغې لاس سره ونیوله چې راځه بس نه داسې هم نه وه خو هغه انسان وي که نه وایي چې خپل اواز ټرای کړو څه پته لګي نو بس هسې هغه سټوډیو کې ناست وم په خبرو کې مې هغه سټوډیو والا ته وی حضرت ګل نامه دا ته مې حضرت ګل ته اسی زما د اواز چې خوي راځه هغه یو سونګ ریکارډ کړو هغه اوس نن سبا میلیونز کې روانه زما یقینم نو الکه زه ته وسه پورې ما پورا نه دا اورېدلې او زه چې واورم ما ته ځان بدل کړي مې تاسو مې کړی دی کنه خو هغه لکه ډیره مخکې لاړله خو زما خواهش ته دی خو زما اواز په خبرو کې نه دی ښکلی په ګانو کې بس ښکلی دا ناست دا ته کاوه ډېره نه څښې خو څه چل دی کاوه خیر زه نه څښم زما نه یې خوښه کاوه دې نه یې خوښه چیني پکې دا تا چې خوږه شي بیا خلک څښي کاوه که هر څنګه شي زما کاوه نه یې تورې څښې لکه او تورې څومره نقصان دی سړی تورې مونږ ته په ګرمۍ کې دا مونږ ته لرې کې تورې کاوه راوړه که خیر که هر څنګه خو ګرمي او که یخني خو زما چې خوښوي رس کې 2-3 ځل لازمي چې او بیا پکې بسکټ ورغوپه کېږو نن بسکټ که څه ورسره وي او که نه زه چې کله ریکارډینګ له لاړه شم چېرته نو که ما نه څوک تپوس وکړي کیسه به خورې څه بس کې نور ته یم نور پرېږده خو بس چای راته څه غم وکړئ چې چای وڅښم نو چای مې خوښوي ها چای ورسره پراټه باندې تاسو خورئ که نه والله چې پراټه خو د بیبي د لاس مزه کوي او چې بازار کې بس بیبي غریبه خو مو د الله وبخښي هغه نشته دی خو په خپله نه تو بس بیا ځان ته راغواړم په خپله پراټې پخولی شي او خو ښکلی کوکینګ ښه ښکلی کولی شي څه پکې ښکلی پخولی شي یاره سبزي وغیره ښکلی پخومه او خوښه مې یم او پراټه خو ښکلې ځکه چې ستا خبر پراټه زما خوښوي نو بس سبزي خو نن سبا خلک چیلېګانو له موړي کومه چې دغه شوي که نه بن ګوپیان او دا دا پته د هر څه نه سبزي زیات ښه ده سبزي معده خرابوي په نه ټیک کوي زما سونه هلي ټیک کوي خرابوي زیاتره ګډه وډه پخه شي نو بیا خرابوي هم که نه نه بهرحال زما خو مکس نه
خو بنډۍ مې ډېرې خوښي بس اکثر ځان ته کور کې پخو داسې څه سبزي کې څه شی نه دي چې هغه زموږ خوښي او په شوق سره لکه د چرګې او غوښې او د دې شیانو نه زیات زما سبزي خوښه ها ورسره چې پیس کې نو خلک ورسره خشته کېږي نو بس والله دا دا راته پته نشته دا راته پته شته خو لکه بس داسې دا نه چې ریګولر بس کله کومړو شو خو وس کمګیري نسکه ها ټیک ده بس زموږ د پروګرام وخت ختم شوی دی وایي چې بس تاسو اجازت واخلئ نو تاسو به اجازه تخلئ خو زه به اجازه تخلم یار مونږ دواړه چې د زمونږ کور دی او مونږ څه دلته میلمانه نه یو زمونږ کتونکي که مونږ ګوري نو هغه څنګه دا مونږ د دې کور عیسی یو نو بس چې څنګه ستا خوښه یې هغسې به زمونږ کتونکي به وایي چې دا د عیسی یو بل نه اجازتونه اخلي نو ته به اخلي اجازت ځه ټیک ده ډېره زیاته مننه قدرمنو کتونکو دغه نننۍ خپرونه تاسو کتله په خیر راغلی دغه نننۍ پروګرام چې کوم دی نو دغه بیلاډونا کاسمیټکس سپانسر کړو یقینا چې ستاسو به خوښ شوي او موږ تاسو له ډېرې ښې مشورې درکړې د سکین حوالې سره زیاتره چې کوم خلک دي هغه پریشان د سکین نه او په دغه ګرمۍ کې خلک انور ته وګرځي بیا د هغې مخ حالات خراب وي نو هغه ټولې طریقې درته په ننني پروګرام کې موږ وښولې یقینا چې دغه نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي نلوي الله په امان